د لربرې پاڼې درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم. عبدالله احسان یم. زموږ سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی او مدیر یا منیجر ښاغلی حاجي صاحب عبدالولي امین را سره دی. تاسو خبره چې سبا په هالند کې د افغانستان ملي لوبډله د هالند هېواد سره څلور ورځنۍ سیالي یا لوبې پیلوي. په دې اړه غواړو پوه شو چې دغه لوبې د افغانستان لپاره څه معنا لري. محترم مدیر صاحب، منیجر صاحب، او تاسو ته هرکلی وایو. هالند ته ښه راغلاست. سبا د افغانستان لوبه ده د هالند هېواد سره. که په دې اړه زموږ ولیدونکو ته خلص معلومات ورکړي چې دا څنګه لوبې دي او د افغانستان لپاره څه معنا لري، د ملي لوبډلې لپاره، د دوی د پرمختګ لپاره او هغه نتایج چې ترلاسه کېږي، که په دې اړه باندې لږ معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې خپل سلامونه او نیکې هیلې د لربر ویبپاڼې ټولو لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کوم. دغه ستاسو څخه مننه کوم، زحمت مو کښلی دی، راغلي یاست، خدمتونه مو کړي دي. ستاسو د دې ځای ټولو ملګرو افغانانو الله دې ته وزنه ورکړي او د ستاسو سپورټ او تشویق به انشاءالله موږ ته دا انرژي راکړي نور هم ښه لوبه وکولی شو. واقعا د ایکاپ یا دغه څلور ورځنۍ سیالۍ د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان اوس په درېیم درجه کې دی. سکاټلند او ایرلند د افغانستان لوړ دي، درېیم افغانستان دی. که افغانستان وتوانېږي چې د هالند څخه دا لوبه وګټي، یعنې په څلور ورځنیو لوبو کې افغانستان په درېیم حالت کې دی. که افغانستان وتوانېدی چې دا لوبه وګټي نو افغانستان به مخته راشي، د هالند به هم د سکاټلند به رامخته شي. موږ ایرلند بله لوبه سره لرو په مارچ کې په هندوستان کې. نو ایرلند هلته راځي، هلته چې دی افغانستان بیا ډېر ګټونکی ګڼل کېږي، ځکه هغه زموږ معقول دی، هغه موسم و، هغه ګراونډ و، هغه پیچونه چې موږ لوبه پر کړې ده، چون هغه زموږ خپل ګراونډ دی. نو هر چا ته 50-30% خپل ګراونډ ګټي. نو هلته بیا زموږ امکانات د ګټې ډېر دي. د افغانستان لپاره مهمه دا ده که افغانستان د دغه سیالیو بریا ترلاسه کړي. افغانستان ته ډېر امکانات شته چې په 2009 کې د فل ممبر یا بشپړ غړیتوب ترلاسه کېدای شي سي لخوا، چې د دې سره به د افغانستان کرکټ ډېر غټ پرمختګ وکړي. موږ په هغه لیست کې شمار شو لکه نن چې بنګلادیش دی، زیمبابوې ده، پاکستان دی، موږ به په هغه غړو کې ورګډ شو. د دې سره به د افغانستان د کرکټ بودیجه زیاته شي، د افغانستان کې به د کرکټ د پرمختګ پلانو لپاره بودیجه ICC ډېره ورکړي، اسانتیاوې به زیاتې شي. زموږ هغه ټولې لوبې به آینده لایو هر اوس خو موږ یو ټلویزیون سره لایو نشروو، هغه پیسې راڅه غواړي. په هغه وخت به موږ داسې هېوادونو سره لوبې کوو چې یوه پوښتنه دا هم وه، په فیسبوک کې ملګرو دوستانو دا پوښتنه کړې وه، د افغانستان څخه هم دوستانو دا پوښتنه کول، سبانۍ لوبه او دغه راتلونکې څلور ورځنۍ لوبې چې کېږي دا په تلویزیونونو کې خپرېږي، په افغانستان کې خلک کتلی شي یا بل ځای؟ یا په تلویزیون کې نشته، تر اوسه پورې دومره امکانات نشته. حال دا چې دلته نشته. په هندوستان کې موږ یو کار وکړي چې د نمیبیا سره زموږ لوبه وه، هلته زموږ امکانات، چون هر ځای چې موږ هوسټ یو، موږ یو لوبډله راغواړو هلته انشاءالله موږ په هندوستان کې د امکانات اوس برابر کړي دي چې که څلور ورځنۍ وي، که شپږ شلاوریزې او که 50 ورځې چې مستقیما یې د تلویزیون د لارې خپل هېوادوالو ته ورسو. اما دلته چون هالند کوربه دی یا هلته ایرلند او سکاټلند کوربه و، دا نو د هغه وظیفه ده چې هغه یې باید نشر کړي. خو دغه لوبه چې ده دا د تلویزیون د لارې نه ده، البته د کرکینفو د لارې، کېدای شي د لروبر د لارې، د افغانستان د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د لارې خلک کولی شي مستقیم د ساعت په ساعت یا په 15 دقیقو کې اور په اور نتایج وګوري ترلاسه کړي. نو زموږ لپاره دا لوبه ډېره حیاتي ده. افغانستان ته دا لوبې ګټل بیخي زیات مهم دي او موږ به بشپړ کوشش کوو چې دا لوبه وګټو. که د لوبډلې د مورال په اړه باندې سره راته ووایاست، څو ورځې مخکې تاسو هالند ته راغلي یاست او موږ لیدله چې تاسو هره ورځ د دغه ځای د ګراونډ یا د میدان سره متمرن کوو، مثلا د لوبډلې د ځوانانو د اشنا کېدلو دپاره. تاسو په تېرو ورځو کې څه وکړل او د راتلونکي د سبا لوبې دپاره چې پیل کېږي څومره آمادګي لري او څه فکر کوئ چې د لوبډلې مورال څنګه دی؟ ماشاءالله د لوبډلې مورال ډېر ښه دی، ځکه موږ په د یورپ هوا کې ډېر وخت تېر کړي. موږ سکاټلند ته ولاړو، هلته مو یوه هفته تېره کړه، لوبې مو وکړې. د هغه ځای ایرلند ته ولاړو، هلته مو 15 ورځې تېرې کړلې، 4 لوبې مو ترسره کړلې. نو د دغه هوا او د آب و هوا ډېره مهمه، د دې سره ډېر عادي شول افغان. او بیا دلته رالو، تقریبا یوه هفته مو دلته په دغه میدانو کې تمرینونه وکړه، تیاری مو کړې دي. نو انشاءالله د لوبغاړو مورال ډېر قوي دی. او که خدای وکړه باران اجازه راکړه او لوبه 4 ورځې وسوله، انشاءالله زه به دې ډاډه یم چې لوبه به د افغانستان په بریا د افغانستان په ګټه او فایده انشاءالله. د افغانستان د ملي لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مدیر منیجر ښاغلی حاجي عبدالولي امین و چې تاسو ته یې
په هالند کې د افغانستان د ملي لوبډلې او د هالند ترمنځ کوم څلور ورځنۍ سیالي کېږي په دې اړه معلومات درکړي په دې هیله چې زموږ ګران او اتل قهرمانان چې د سیالۍ ګټلو په نیت راغلي دي او انشاءالله ډېر ښه مورال لري ډېر غښتلی او لوړ مورال لري دلته یې لوبې وکړې تمرینات یې وکړه موږ به ټولو دعاوې ورته کوو او د دعاو تر څنګ باندې به د لوبې و ډګر ته راځو او د دوی حمایت وکړو د افغانستان په بیرغونو سره په دې هیله باندې چې افغانستان د هالند څخه سرلوړي ولاړ شي که څه موږ په هالند کې اوسېږو په افغانستان دی موږ د افغانستان په خوا یو افغانستان زنده باد ډېره مننه خدای دې وکړي چې سبا تاسو بریالي اوسئ کور محبت زم د ټولو هېوادوالو څخه او دلته په هالند کې په جرمني کې په اروپا کې مې د افغانانو څخه هیله کوم چې د خپل لوبډلې د تشویق دپاره راسي ستاسو تشویق لوبغاړو ته ډېره انرژي ورکړي او ډېره مهمه ده دا ډېر ښه خوند کوي چې شاوخوا د میدان د افغانستان په تورو سورو زرغون بیرغ باندې رنګین وي او د افغانستان د زنده باد نارې وي هر کله راسي خدای مو راوړي